مرسته همداشان در افغانستان اسلامی امارت در چهار اداره لوی رئیس همداشان در نو ټولو راغلو میرمنو کورنیو بهرنیو میرمنو چې دغه زموږ په هېواد کې د بهرنیو هېوادونو استازي ناستي ستاسو ټولو په اجازه باندې خوشحاله یم چې نن د صنعت اونۍ ملي او نړیوال نندارتون چې د وړتیاو ظرفیتونو او پرمختګونو د نندارې د وړاندې کولو لپاره جوړ شوی دی سره راټول شوي دي. دا نندارتون د افغانستان د تولیدي سکتور د هڅو پرمختګونو روښانه انځور وړاندې کوي چې دوی توانېدلي دي د خپلو شپه ورځنیو هڅو پر اساس باندې داسې څه د هېوادوالو لپاره په 138 برخو کې ځان بسایلي ته ورسېږي. هیله لري چې زموږ د نن کنفرانس د افغانستان د قانون او صنایعو خونې همداشان د تولیدي سکتور او د افغانستان اسلامي امارت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په ګډو هڅو باندې جوړ شوی. دې ناستې ته بیا به تاسو ټولو ته هرکلی وایم. ستړي مه شئ، ښه راغلاست. د دې لپاره چې زموږ نننی پروګرام لا رنګین شي د غونډې په پیل کې قاضي صاحب محمد حامد مبارک صاحب ته خورا درنښت بلنه ورکوم چې دریځ ته تشریف راوړي او د قرآن کریم په څو مبارکو آیاتونو سره زموږ نننی پروګرام پیل کړي. قاضي صاحب مبارک. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم
مبارزه محمد خالد مبارز څخه نړۍ مننه کوم چې د قرآن کریم په مبارکو آیاتونو سره زموږ تاسو نړۍ پروګرام رنګین کړ. د غونډې په پیل کې د افغانستان د قانون او صنایعو پولې رئیس محمد شهباز خمیرزاده صاحب ته په خورا درنښت بلنه ورکوم چې دریځ ته تشریف راوړي، درنو حضارو ته د خپلې وینا واوري. ښاغلی خمیرزاده صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. در افغانستان اسلامی امارت به ریاست الوزراء قدرمن آفاقور اقتصادی استاد مرکز الحاج الله عبدالکریم برادر به ریاست الوزراء قدرمن اداری مرکز او د هیواد آفاقور جناب حنفی صاحب de Senato della Parlamento di Scienze Codoro che sono le due di cabinet al mondo montando le misure au di Sebon di Scienze de Codoro montando di de Bahrain di Minsa de dalla Kishe che tu Adaman Marisa او جناب المشرف اعظم صاحب دکتر سلطان حافظ و مصر سعید، جناب رئیس دکتر محترم وزارت اندوستریال، اعضای محترم کل دیپلماتیک و مهمانان خارجی در افغانستان به صنایع و معدن بیرون اداره قدرمان اورال به سرمایه‌گذاری و صنعت و کشاورزان ایسان اداره قدرمان اورال مطالعات محترم حاضرین جوان مهمانان رسانه محترم استاد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د واقعي ځای چې نن په داسې شانداره جنګ کې موږ تاسو ورسره شوي چې د افغانستان د هر افغان د زړه آرزو او هیله ده چې افغانستان خدای پاک پس د 2 ساله جګړې د نابرابرۍ او خاکبازۍ نه داسې حالت ته راورسېده چې نن افغانستان خپل کور راوړی او افغانستان د ویلو لپاره څه لري، افغانستان صنعت لري، افغانستان بیا اوبه نوارې لري، افغانستان بیا خط کې اوبه نوارې لري، افغانستان نن د ویلو لپاره اسلامي امارت او د دې نظام په راتګ سره هر څه لري چې حتی د وارداتو ځای صادرات نیسي. هر کچه د صادراتو چې 15 میلیارد دلار پورې کلنی چې موږ واردات لرو، انشاءالله د امارت اسلامی و د رهبری شیخ صاحب رضوان الله علیه انشاءالله د دې حمایت په نتیجه کې داسې مومنټ راوځي چې موږ انشاءالله آهسته آهسته خپل هېواد په خپل کور او د صنعت په ډګر کې انشاءالله د افغانستان اقتصادي وګړي چې د هېواد سره مینه لري، د هېواد سره خواخوږي لري. ما وقتی می‌بینی بیا هم وایم صنعت کار هر کسی نیست. صنعت وطن‌دوستی می‌کند، صنعت ایمان کمی می‌کند، صنعت وطن‌مندی می‌کند. این در بخش حکومت اگر باشد، در بخش سکتور عامه باشد. تا که کسی محبت وطنی نداشته باشد و زمان حکومت و رعایت معلوم می‌شود که چی می‌کنه. از اعمال حکومت معلوم می‌شود که آیا متحد است و پیشرفت ما می‌بینیم. الحمدلله جناب رئیس مراقبت جناب حنفی صاحب وزیر صاحب واقعا کابینه سکتوری دیگه حضور دارند، نه روز جمعه دارند، نه روز شنبه دارند. الحمدلله هر جای افغانستان می‌رود در پاریس افغانستان قدرمند اقتصادشون در این دوستی اقتصاد می‌کنند. شکر خداست که امروز ما با 168 سکتور خصوصی افغانستان و صنعت دارای افغانستان در حالت ارتقایی رسیدند. ما حال 1500 فابریکه در شرق و سر کشور الحمدلله داریم و 420,000 کارگر در سر و سر کشور ما در این سکتور کار می‌کنیم. ما
می‌برد و 5000 کابل به چی است کار می‌کنند. و شکل خلاص خدمت شما و عرض افزوده می‌کنم که ما تقریباً یک بررسی که ما گرفتیم آن سنت تا 100 کال که بود از که سال تقریبا روش داریم. پس اگر می‌کنم که این به سنت وقت که بود از که سال ارزش که سنت دو رو تمام می‌کنیم. زمون مهاجرین اول وقتی جواب مو سنت‌کاران اولین رو تمام دارن به سنت‌کاران جواب رو بیرون که سنت کار می‌کنه. مو آماده میشه که وضوابط در انشاءالله در این کار اشتباه برابر کنیم. تا سطور اکثر قومیتی بحرین دکتر روابط الحمدلله لیوات که در این کار در جنوب معتادی برونه که در افغانستان اسلامی ما در سطوری می‌بینیم انسانان تداویگری الحمدلله یک از سنت‌کاران رو اخلاص دارد ولی که ما دیگه بگیریم سرکار او کار رو کنیم. جناب جوراسه به عملات قانون مشروع رو دارن می‌والد روز سر انشاءالله تاسو می‌بینید نتاسو کنید. ما جناب اعظام صدر حضور داریم که حواس جماعت نکنید خلاصه فرماندهی زن رو در بانجان تو می‌بینید از سلوی باید من تاسو ثابت که چند رو پاسا تاسو بانجان تاسو زراعتی مسئول هست با دیگر شما جمعش می‌بینید که صنعت که کلا افغانستان صنعتی شد این زراعت فلزاتی زراعت صنعتی معدن استفاده هایشون انکشاف دارایشون بکنید در متاسف الله سوال انشاءالله سحقانه مالتی که میدونی انشاءالله رفیان و بانجان رو وارد و بعد حتی شدن در اقسام رو بگیم که بگیم و سطر ماست که من نراشی به این هیله را در این متفاوی کرده در این میبینی که مختلف راکی نه مختلف کام زنی که به کار داریم فابریکه رو صنعت بسازیم. او تطور نروال هیله دارد باورمندی دارد که در افغانستان اسلامی ما اقتصادی که سکتوری دارد که شیخ سفر طول برای باور دی که دوی اولت صنعت در مختلف روی دارد در مختلف دست صنعت دارد در مختلف فابریکه دارد تا سنوری نداره مشروع قوت دارد در دیگه مشروع قوت دارد فورمولی که کامل ایمانیان می‌سازد و وقت آور می‌سازد. اما تو کمیات نه، تو داخلی کمیات نه، لیزاتی. همداست آمادگی تو پایشان است. ما حمایت می‌کنیم. اصلا میگه داخلی رو استفاده کنیم. ما یک نمونه برشان داریم در این روزایی آماده هستیم. مثلا برای افغانستانی کمیات به 25% تحقیق برشان عرضه کنیم. اتفاق کنیم با کمیات داخلی و راه بیرون دشمن بزرگ کشور فقر است بیچارگی است و بیکاری است. اگر ما علیه واقعا همگام مبارزه کنیم امارت اسلامی افغانستان صنعتکاران افغانستان صنایع‌داران افغانستان و هموطنان عزیز ما که تولید داخلی پول و با اتفاق رو کنند وقتی وارد کردن آب دیگر بخیر پیشی در این مورد بعد از 50 سال عملیات آمده سکتور خصوصی و سرمایه‌دار کشور سبا می‌گیرد که حقوق وطن ایمان محبت وطن جزء ایمان است. کسی که ایمان راسخ دارد او به وطن محبت دارد. بنابراین ما امیدوار هستیم ما همه از ذات محبت برای وطن خود دارد. بیایید وطن یک کشور سرمایه‌داری کنیم و این انشاءالله راه محبت اسلامی راه هموطنان عزیز شما را حمایت کند برای ما شما باز است. دیگه وقتی به شأن شما را نمی‌گیم بزرگان هم اینجا از تشریف‌آوریشان از عملیات عملیاتی از رئیس محترم جمهوری‌ها دیپلماسی‌ها در ابتکار عظیم بزرگی را به خرج دارند از همه مسئولین و دوستانی که اینجا حضور و همراه دارند به مهمانان کل دیپلماتیک واقعا افغانستان دیگر خیلی بار شامل یادی نیست. افغانستان مستعد به محله نداره شامل نداره. افغانستان خپل کور روان دی او خپل کور روان دی. انشاءالله در طریق کارونه لاس سوار کړی د افغانستان اسلامي عمل د افغانستان صنعتکارانو سرمایه‌گذارانو او د دې هېواد غریبو بیچاره او فقیرو خلکو زموږ د کونډو مینه د یتیم مینه د بیچاره مینه د ټول اول خلک یې کوي تاسو یې کوي نور وخت نه سره ډېر مننه جناب الله صاحب تاسو راپارنه ډېر مننه جناب علی صاحب او صاحب ټول مشران او هغه د کارکونکو دیپلوماتیک
باشگاه عظیم و صحن نظر کشورها و اسلامی و سرکاران افغانستان تبریک میگیم. السلام علیکم. اظهار سپاس و احترام از جناب شهباز کریمزاده رئیس هیئت مدیره اتاق صنایع معدن افغانستان. د غونډې په دې برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر صاحب ته په خورا درنښت بلنه ورکوم چې دریځ ته تشریف راوړي او خپله معنوي وینا درنو حضارو ته وړاندې کړي. الحاج برادر صاحب. Gracias.
خدمون مرکزونو اسلامي امارات د هېواد د پرمختګ کولو لپاره مهم اهداف تعقیبوي چې د هغې جملې د ټولنیز تولید پراختیا ته اسلامي امارات هڅه کوي چې د وارداتو پر ځای ټولنیز تولیدات زیات کړي. په همدې موخه مو یو نوی پالیسي جوړ کړي چې د ملي صنایعو ملاتړ وکړي. همداراز اسلامي امارات د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د صنعتي پارکونو جوړېدو ته لومړیتوب ورکوي چې په ملي ورځ کې د صنعتي ساحو کې صنعتکارانو ته د ځمکو ویش د ملکیت سند د ورکړې شاهدان وکړي او دا زموږ په دوام کې کار کوي انشاءالله تعالی. دا صنعتي پارکونه اسلامي امارات د حقوقي ضرورت د ملاتړ په موخه په ټولو وارداتي اقدامو ګمرکي فابریکې جوړې کړي چې هغه په ټولنیزو تولیدېږي او د هېوادوالو اړتیاوې د تصدیق احاطه کولی شي. دا هدف د دې ترڅنګ ټولو اماراتي ادارو ته هدایت کوي چې د خصوصي سکتور د ودې په موخه کې په خپلو ګډوډیو او تدارکاتو او تدارکاتي پروژو کې ټولنیز تولیداتو او محصولاتو ته لومړیتوب ورکړي. د ذهن تجهیزات چې د فرهنګي تولیداتو او محصولاتو په پرتله صنعت کېږي. د اسلامي امارات صداقت سره په هېواد کې د پانګوالۍ لپاره هم ښه زمینه برابره شوې ده. دا مهال د برېښنا قانون زراعت صنعت ترانسپورټ ویټرینارو خبراتو روغتیا او بلو نورو سکتورونو کې ټولنیز او فرهنګي پانګوالو آمدن پانګونې کړې ده. د پانګونې چارو د ظرفیت لپاره اماراتي وزارتونو او ولايتونو کې د اقتصادي موضوعاتو اړوند پروژو د ژر کارېدو له امله او د فرهنګي پانګونې د جلب او جذب لپاره په پالیسۍ کار روان دی چې په عملي کېدو سره به یې په دې برخه کې د پاموړ پر مرکز شریکانو انشاءالله تعالی محترمو څارنوالانو او پانګوالو تاسو زموږ د اقتصاد بخش ځواک یاست. تاسو د کار لګښت او زحمت هڅه کوئ چې په پایله کې د هېواد په ټولو برخو ګډېږي. اسلامي امارات د صنعت په برخه کې ستاسو د هر ډول نوښت پانګونې او هڅو ملاتړ کوي. موږ باور لرو چې د حکومت خصوصي سکتور او هېوادوالو په ګډه کار وکړي انشاءالله تعالی په لنډ وخت کې به یو اقتصاد تجدیدي او په ټولو ژبو ولاړ اقتصاد ولرو. زه له تاسو ټولو نه غوښتنه کوم چې دا اوسنی وضعیت د هېواد د ابادۍ او اقتصادي ثباتۍ لپاره فکر وساتئ. راځئ چې د ابادولو لپاره یې په ګډه کار وکړو. افغانستان د ټولو ګډ کور او د زموږ هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی. تاسو په خپلو تولیداتو کې د کیفیت، قیمت او ضمانت تضمین لپاره زه له همدې څخه یادونه کوم چې د ټولنیز تولید د ملاتړ په موخه د هر
کوچه رئیس تشریف آورد و خپل معنا مینا یې واوروله دغه درون کاندید چې د شاهي د دوی څخه مې په خبره نه شمېره چې دا درون کاندید د دې ځای ته تللي دي د غونډې په دې برخه کې ځان لري چې بیا هم د سنات د لوی فدرال کنفرانس د جوړونکو څخه مننه او بیا د دې چې اوس حنفي صاحب غواړم په ازبکي ژبه بیا راوړم مولوی عبدالسلام حنفی جنابزاده ریاست الوزراء اداری اورمن باسل خوشل دنگس د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء له اداري مرستیال مقابلې حنفي صاحب څخه په پوره درنښت مینه کوم چې دریځ ته تشریف راوړي او خپله وینا درنو حضراتو ته وړاندې کړي حنفي صاحب صاف بولے الحمد لله والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وزارة المحترم موضوع اقتصادية رئاسة الوزراء وزير الشباب ومن الشباب دبلوماسيين الشورى المختلف جورنالستان عزیز همه مهمانان حاضرین در بالا صنعتکاران محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نخست جا دارد به مناسبت افتتاح چهارمین نمایشگاه فکری هفته صنعت از وزیر محترم صنعت و تجارت از ریاست محترم وزارت صنایع و معادن و مسئولین نمایشگاه‌ها و همه کسانی که به خاطر تدبیر این نمایشگاه بزرگ دخیل هستند از صمیم قلب تشکر می‌نمایم و هم جا دارد جناب محترم محمدی صاحب تشکر می‌کنم. برادران نهایت عزیز بعد شهر نوروز و دیگر رایه‌هایی که در ایران باز هستند انشاءالله بسیار ساعت‌ها خواهد در اون صورت انشاءالله کمپینی‌ها و صنایع‌ها انشاءالله انکشاف بیشتر خواهد پیدا کرد به خاطر اینکه به خاطر فعالیت فابریکه‌ها به خاطر تولیدات موجودیت برق و انرژی ضروری است و همچنین تولید برق از دوباره سنگ از سولر از باد آب همه ایجادات در همه کار در ایجاد دارد بعد از تعیین امنیت هر روحان مواد مخدر که یک مصیبت بزرگ هم برای ملت افغانستان و هم برای جامعه ملت بود الحمدلله امارات اسلامی افغانستان با موافقه قابلی توانست کشت و زراعت تجارت و استعمال قاچاق مواد مخدر را به صفر برساند و هیچ کس از اجازه داده نمیشد که حتی کوچکترین حته زمین را زود دریافت کشید حمایت از تولیدات داخلی همچنانی که کامل جناب محترم فرمودند باید از تولیدات داخلی خود کامل حمایت کنید هر صنعتی که تولیدات خود شروع کند اگر 5% تولیدات داشته باشد و 5% واردات در صورت کامل مالیه وصل می‌کنند فابریکه وصل می‌کنند اگر 10% دارد 10% ما
تجديدی هرات عملی کار و همه مسائل هرات به اون صورت گاز و دیگر خطری همه دنیا و انشاءالله برای کسایی که صنعتکار و تجربه ملی هستند اونجا توضیح خواهد در اون صورت انشاءالله صنعت افغانستان بیشتر انشاء خواهد و یک مسئله هم مسئله مدیریت مسئله کاربین مسئله حکومت اسلامی افغانستان برای ملت ما واقعی است. الحمدلله از طرف اصول عالی رسمی و اشتراک مارکوی و از طرف کمیته‌های دولت‌مدار برای معاونینی که از برای همکاران تشکر ایمانی خود الحمدلله خدمات در عرصه‌های مختلف دارالمدار معامل در گام برای ثبت و استقبال و پایگیری آنها صورت می‌گیرد و اون اصلاح موفق در همه مراحلی که موجود کشورها عمل رسند اونجا کمپاین موفق با همه سهولت در پیدا شد و خدمات امور صحی آب و روشنی و آبگذاری همه برای کسانی که توسط خود افرادی برای مدار جهان میشن و کسانی که تعلیم آنها سنبه ببینید کسانی که شغلتی در اداریا در مؤسسه یا در لیسه و یا در کانونها هستند در میلیون سال درس آنها متحول شد انشاءالله از طرف حکومت اسلامی افغانستان برای آنها در داخل وطن این پروگرام‌ها در نظر گرفته است برای آنها فعالیت می‌کنند. در اصول هر مراقب و خواهر در داخل افغانستان باقی می‌شوند و به شکل مجانی از طرف امارات اسلامی افغانستان تا به ولایت مربوطه‌شان انتقال می‌شوند و احوال هر قومی از بودجه ملی از بودجه خود افغانستان برای اونها یک اضافه کمک نقدی هم صورت می‌گیرد و با ویژه برای کارگران و صنعتکارانی که از دیگر کشورها با وطن خود مهاجرت می‌کنند بیایند برای آنها بعضی سنت‌های ویژه در نظر گرفته شود. مثلا هر صنعتکار هر کارگری که در دیگر کشورها در بیرون از افغانستان در اونجا فابریکه دارند فابریکه‌های تبدیلی دارند در وطن خود اعمال می‌دهند و اینجا در یک بخش در بخش صنعت اینجا فعالیت می‌کنند تا 5 سال اونها مکمل از مالیات برآورده شوند. اون معافیت مالیاتی برای ماشینری صنعتکار به صورتی که فابریکه‌های خود انتخاب می‌کنند تمام فابریکه‌های اونها دولت انتقال از مالیات برآورده است. سوم اجازه وارد کردن پول در دست افغانستان هر صنعتکار می‌تواند پول در دست افغانستان بدون رسوم مالیات در افغانستان عمل کند. صدور ویزه مسافرت برای کارگران و انجینرهای آنها به صورتی که آنها از بیرون انجینرهای یا کارگران را از کشورهای بیرونی ایران می‌آورند کارگرهای از آنها ویزاهای مسافرت از طرف ایالات اسلامی افغانستان توزیع یک منظمی برای رفیع‌های شده از اونها ایجاد تحصیلات بانکی انشاءالله همه صدور بانکی امارات اسلامی افغانستان همراه شورا در این بخش همکاری می‌کنند و همچنین توزیع زمین در پارک‌های صنعتی کسانی که فابریکه‌های خود در داخل کار می‌دهند برای فعالیت صنعتی از اونها یک میلیون زمین در پارک‌های صنعتی هم برای اونها در نظر گرفته شد و همچنین فراهم کردن زمینه دسترسی صنعتکاران و تاجران جهت سرمایه‌گذاری در معادن و فعال افغانستان این هم برای تاجران و
جنوب، در شمال، در شرق، در غرب، در همه ولایات افغانستان در نظر گرفته. اینطور نیست که برای مردم شمال در جنوب یا برای مردم جنوب در شمال مشترک بسازیم. نه، برای مهاجرین هر ولایت در ولایت منطقه خود آنها شهرک‌ها ساخته می‌شود و در شهرک‌ها کسانی که تعداد کامل آنها تا 5 باشد، 5 بسازند، در صورتی که تعداد کامل آنها تا 10 بود، به اون صورت 10 بسازند، در صورتی که تعداد کامل آنها بیشتر از 10 بود، به اون صورت 15 بسازند، برای آنها در نظر گرفته شده است. البته در صورتی که آنها مستحق شدند در داخل وطن جای جایگاه نداشته باشند، به اون صورت برای مهاجرین هر ولایت در ولایت منطقه خود آنها این سهولت‌ها در نظر گرفته شده است. مهاجرین اینطور نیست که تنها از شرق باشند یا تنها از جنوب باشند یا از شمال باشند. نه، از هر ولایت افغانستان، از هر اقوام افغانستان در شرایط این مهاجر دارد. مثال دیروز ما برداشتیم از کشور پاکستان در حدود 105 حامی در داخل افغانستان و کشور جمهوری اسلامی ایران در حدود بیشتر از 620 حامی در افغانستان عادت دارد. این احصایه هر روزه برنامه می‌آید. یعنی از مناطق مختلف، از ولایات مختلف افغانستان مهاجرین روزانه و شکل دیواری یا حامی اشتباه و رضایت حقوق وطن خود عادت می‌شود. این اموراتی است که از طرف امارات اسلامی افغانستان برای مهاجرین و برای مدیریت مهاجرین در نظر گرفته شده و تا ماها میلیاردها افغانی از بودجه ملی به خاطر مدیریت مهاجرین، به خاطر تسهیل مهاجرین بر مصرف می‌شود. و الحمدلله امارات اسلامی افغانستان با همه کشورهای همسایه با خواهان روابط حسنه است و می‌خواهیم با همه کشورهای همسایه خود با کشورهای منطقه و فرامنطقه با همه روابط حسنه داشته باشیم بر اساس احترام متفاوت. ما نمی‌خواهیم که به امورات داخلی آنها مداخله کنیم و از آنها هم می‌خواهیم که آنها هم به امورات داخلی افغانستان مداخله نکنیم. صدا از یک کس نمی‌برد. به صورت که اگر یک جانب شما می‌خواستن مداخله کنند که تعبیر است که جانب دیگر هم مداخله می‌کنند در اندازه قانون. این به نفع هیچ یک از کشورهای همسایه نیست. منفعت کشورهای همسایه است که بر اساس احترام متفاوت روابط حسنه با هم داشته باشند، روابط اقتصادی با هم داشته باشند و منافع آبادی خود را به خرابی دیگران نگیرید. شما آباد باشید، ما هم آباد باشیم. همه ما آباد باشیم. این به منفعت همه ما است. باز هم ما از صنعت داخلی خود، از همه صنعتکارهای خود با تمام معنی انشاءالله حمایت کنیم از سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان. هر نوع تسهیلی که در آن باشد انشاءالله همه ادارات آمریکا، همه ادارات سکیوریتی انشاءالله با سرمایه‌گذاران هر کس در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند. چه سرمایه‌گذارهای داخلی ماست، چه سرمایه‌گذارهای بیرونی هستند. ما برای آنها هم انشاءالله در داخل افغانستان تسهیل می‌کنیم تا بتوانند آنها در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. البته یک خواهش ما از همه وطندارای خود، از همه صنعتکاران محترمی است که شما در داخل افغانستان تولید می‌کنید و یا تولید می‌کنید، کیفیت در نظر می‌گیرید. اشیایی که کیفیت نه در داخل افغانستان تولید بکنید و نه از بیرون تولید بکنید. در اون صورت که باعث ناکامی شما و ناکامی همه صنعت افغانستان خواهد. این برای هم به صنعت، هم به شما، هم به ملت افغانستان این دوانی است. کوشش بکنید شما کوالیتی و کیفیت در نظر بگیرید. اشیای خوب در داخل
از معاون صدر اداره ریاست وزرای امارات اسلامی افغانستان جهان سپاس که صحبت‌های ارزشمند برای ما ارائه در نزد بدی وقت در فرهنگ اسلامی در کور او کار جوړولو نوم وزیر مولوي حمدالله نعماني صاحب ته خورا درنښت بلنه ورکوم چې د دې تشریف راوړي او خپله معقولونه درنو حضورو ته وړاندې کړي. نعماني صاحب مهرباني. Sorry.
باید شيء كذا وفادي كل خطوة على أساسية أهداف سيول أغلبية كبيرة وعقلية والباطل وقد أوصل تجاوزتم لي أكثر وقت لنذكروا يوم الإشغال لأن كون القرن وفي هدف عملنا لسائل السائلين ووجد خصوصا سناتير السائل في المدينة سائل سكرة أمريكان ما تشوف هذا كيف شغلات يهوي سرقان السوي فهو يهدون شهدان للدكتور السوري هذا يوشك سبحانه اللي أشاقاته فهو في جانب رحمته أما هذا سكرة التوجيه أما أقول الكلمات الغامضة كهرس الذي كيف يتم دور جملة وبما حياته أو نورس مثلا الإنسان والنور يعمل الإنسان وبين لا تستطيع أن يملك ولا شيء زاد وقوله من هذا الكلام سويه الإنسان ولا لكل فارس يروي سنة الفابريكات الفارسية جاتنا يعملوا لو يقولون هذا الشيء يوكس ليس حاجة كميات السيدين الفارسية غير الذين أكسبوا وديك ولا ما وصلوا تهيسوا قاموا بدون وصلوا تهيسوا كل أمر استراتيجي ولا أمر استراتيجي فلت من الأمريكان الفارسيين سبقة سجل في أساس المدينة وجود مقاطع متهم وسط محمد سيكون أغلى حاجة غير كل وجه هذا كعادة الأمريكية أغلى حاجة الحمد مدة فمان طالبان معزين خلقوا بس بالمدامات وزاد قوم هذا السوق ستة ولا سورة اللي الشمس اللي يلنا التواريخ وبين كل دينك يعني بين ما تقول وعلى الوالد هو سنة سنوات كل الرجال مدافعون أو كل الرجال هم السماء وهم الرجال الرجال أو أمام معظم أو محترم الوجود لكن اليوم تدعو بالحديث والمقبل المنتدى كلمة أقول شيء حدث الرجال همي ذات منتقال هو الشيء غير ولا يقول استعملت لا السيئة التي تدرى والديه فذلك سيدنا لا تكون سيسوس تسهم مراحل الريم والتفاصيل والأسئلة أقالهم بمرتبط بالسؤال الذي يتشابه العالم. فأي شخص من الأفكار تخرج بزيادة يسأل أبا يسوع. الأوبية فتبقى مسائل الكونفوشيوس أو الذي مثلا سيرى كيفية الدين. هم آيات سماوات وسلم. الله تعالى أمر في وجهة سامي. فسيرى الله أمر عمله. الله تعالى الناس عمله. يعمل التأسيس على ثلاث رأسين. بدين معناه على ثلاث سكات يكتب أو كتب الكتاب والسبعات بالجزئيات والفلسفة. للسنوات والدليل والمدى شاهد بيك سيدنا شاهد كبير والفلسفة والمعارف القادرة وشخصي وصحته بالله أول شيء من سؤال بخلق الجيب السلام أو تدريبهم هم فايدة من هذا الشيء. يوكيات بدل بعض المدربين وهم يقصدون في هذا السفرية الثانية لازم يكونوا مسؤوليات. يمكن في الدنيا يدرون مسألة كل الدنيا في اليابان ولا أمريكا المحور أو السفريات الخارجية. بدل هذه الرؤية الدنيا سنة فاشية كل الدنيا تعود يمر للشخصية وزارات الدولة الفرنسية الجزائرية وكل التعاون الدولة كانوا يمر أمور وهي ثقافة وسائل أو بدين وهي ثقافة سائلة يتكلم عن الفقر أملاك الأفكار لكن كلمة يتشنش المثلية وحقوق مقابل كذا الدولة نيو الفقر مثلا على مرات الكاس محمد في لا تريد يقبل المنشأ لأنه على الأقل نفس العين وخير أوائل كل ستة والسلام عليكم. لا نماني سيطة إجوان إيمان لدو زاوية د قانون أو سراوي حكومة د مدينة
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقال الرسول عليه السلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسيروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. باید
یک دوست برادر ما که دیگه تجارت میکنه محصول گمرکی میگه اما کسی که سال در بازار محصول گمرکی میده که رقابت خیلی سخت میشه از مواد خام برای مواد خام استفاده کنند باید خود فابریکه ها استفاده کنند. معافیت جرایم مالیاتی به همه معلوم است که اکثر دوستا و اکثر کسایی که دیگه بودن و میلیون ها جرایم مالیاتی بالایشان بود. در صنعت افغانستان الحمدلله و جرایم مالیاتی معاف شدن جرایم مالیاتی نیست که تشویق بسیار کننده. هر شرکت ولو که کار میکرد و میلیون ها افغانی مجبور بود خرسار بود یک مرحمت الحمدلله اینا شیخ شد بود تشویق بود که همه دوستایی مثلا روی کنم این مسئله بسید الحمدلله و همچنان در کمیته فرش بسید بود جایگاه در حضور شیخ شد بود و قانون تدریج شد این الحمدلله بخاطر این حمایت مسئولات داخلی باشد و پارک‌های صنعتی به همه دوستان مهم است که تماما ولایت افغانستان حتی در نورستان حتی در تنشیری که زمین که کم داره ما کوشش کردیم پارک‌های صنعتی در دای کوهی در تمام ولایت‌هایی که ولو زمین بسیار کم داره پارک صنعتی احداث شد و بخاطر تشبسات ما در تمام ولایت ما یک برنامه ملی داریم انشاءالله تشبسات حمایت میشه تشبسات کوچک فابریکه‌های کوچک معادل برشان جور میشه و تمام نهادهای بین‌المللی خواهش می‌کنیم که در برنامه‌های تشبسات حمایت کنیم. در رفتن سطح دفاعی افغانستان تصدیق کنار و مناسب اداره شدن الحمدلله تا چند کلمه از این آنها نمی‌گیریم ولو سخت ولی این کافی نیست. ما باید تمام نیازمندی افغانستان باید از صنعت خودمون باید حمایت کنیم. در رفتن سطح اقلام تولیدی نیمه افریقا و 90 کلم است و 500 کلم رو شما تولید دارید. انشاءالله یک بالا میبریم و همه کمک دوستا رو بداریم. در پروسه‌های جواب به همه مادام است الحمدلله به خاطر صنعت خیلی آسانیه در روزهای بسیار کم الحمدلله جواز داده میشه و بدون تغییر جواز داده میشه در هر دو شهر هندوستان جواز داده میشه. بلندبردن استانداردهای تولید داخلی ما کوشش کردیم که همین الحمدلله یک صنعتکارای دیگر رفاه دارند هر کدام بررسی کرده می‌کنیم استانداردشان الحمدلله خیلی بالا است و از این تولیدات هستی در کابینه الحمدلله حمایت شد و حمایت از تولید داخلی افغانستان به تمام نهادها باید از او حمایت بکنند. الحمدلله از کابینه پاس شد و جناب وزیر محترم گرفته شد. سطح دیگری یک برنامه داریم و تمام صنعتکاران سطح میکنند سریع تولید حامی کنیم که مشاوران انشاءالله اعلام کنیم که موضوعات برنامه‌ریزی مربوط به در قبال صنعت اعلام کنیم که در بیرون افزایش فابریکات یک امر بسیار عادی یک نفر هر کس می‌تواند جناب وزیر حضور شیخ صاحب حمایت کنید که هیچ کسی فابریکات و شرکت نمی‌تواند انشاءالله عمل کردن می‌تواند. و دیگر موضوعات داریم و باز هم از صنعت‌های محترم تجارای محترم هر برنامه‌ای که به خاطر صنعت افغانستان می‌خواهیم که صنعت افغانستان حمایت شود تماما مسئولین وزارت صنعت و تجارت در خدمتتون انشاءالله و اعلام کردیم که انشاءالله دیگر ما همکار صنعتی را بیاریم. باید در عقیم یک چیزی را خواهش کردیم شاید خواهش رو می‌کنیم بسیار معذرت می‌خواهیم. ما می‌خواهیم که صنعت افغانستان شرکت‌های ما فایده بکنند ولی فایدهشان به اندازه‌ای باشد که بدون خواست خدا مستحق فاحش نشود از اندازه‌ای زیادتر نشود و کسی یک برنامه را انحصار نگیرد. انحصاری باید نشود اینو نشود خداوند نباشد و چیز اکثر می‌کنند اکثر دوستا وقتی که در برنامه‌های ما بحث می‌کنند
نتيجة زحمات كثيرة ونتيجة مسؤولية من المنشآت زحمات كثير وهمچنان سند قضیه سند افغانستان و بردار سند افغانستان زحمت کشید مسئولین زحمت کشید از همهشون تشکری میکنم و در اخیر از تمام کسایی که تشریف آوردین خوش آمدید بگیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله. د صنعت او سوداګرۍ د دروند سرپرست وزیر الحاج نورالدین عزیزي صاحب څخه نړۍ مننه چې خپله عالمانه وینا یې راوړله. د غونډې په دې برخه کې ځان لري چې د لطفي صاحب چې د دې نندارتون د جوړولو څخه دی، همداشان د کانون او صنایعو کونې اجرایوي رئیس جناب پرویز حیدري صاحب څخه مننه وکړو چې په سلسلو کې حافظې لري. د غونډې په دې برخه کې زموږ روسي ویناوال ویل په ډېر درنښت باندې بلنه ورکوو د افغانستان اسلامي امارت د اقتصاد وزارت سرپرست الحاج خالد بن محمد حنیف صاحب ته چې د دې څخه تشریف راوړی او خپله عالمانه وینا واورو. حنیف صاحب مهرباني. ستون صنعت
Gracias.
چې صنعت په باره کې څه کړي دي متفق مسؤلیت د صنعت لپاره د صنعتکارانو د صحبت لپاره یګانه او یګانه دا یو کړی مخکې خامه یګانه هم راکړه دا نو مسؤل مطابق یګانه راغله د صنعت لپاره سحلیه وه دا مقررین ته راغله د صنعت لپاره یو سیستم کار کوي چې خاص صنعتکار پر خام باندې د دې مسلې کارو یا نظر د تکلیف یا د سیستم کې کار هر بلدر هر ماده چې راځي د هر راځي د کول سیستم عام راوړي صنعت لپاره امارت اسلامي څلور فیصده مالیه انتقالي 2% کوي د صنعت د ترقي او پرمختګ لپاره 2% ملغري مالیه دا پر خامو مالو قراردادي اجناس تدوین او 2% ملغري مالیه د نشي ستاسو د دولت جوابي دی او موږ دا وایو یو موږ تاسو نه وایو تاسو انسان ټول انسان تاسو نه تاسو نه موږ تاسو خادمان موږ تاسو ټول نه هر وخت تاسو کومه په کلاس تاسو د دولت لپاره تاسو د اجتماع لپاره موږ د ټول لپاره کې د عملیات کې موږ راځو څه مشکلات دي اشاره کوي له مولوي صاحب څخه ایمان لري مننه د غونډې ملي برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د پریکړه ریاست عمومي رئیس جناب ډاکټر عبدالباری عمر صاحب ته په بلنه چې د تشریح راوړي او خپل وینا درنو غوښتنو ته وړاندې کړي ډاکټر صاحب عمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم. الأفغانستان الإسلامي إمارت رئاسة الوزراء قدرمن صاحب الأسرار قدرمن وزير صاحبان والحاکمین علماء کرام و صنعتکاران خارجی ڈپلوماتان و رسمی افساد و تعداد ناس المؤمنون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا چې قدرمنو مشرانو ټولو موضوعاتو ته تفصیلي اشارې کړې او خبرې کړې نه غواړم چې خپلې خبرې زیاتې کړم صرف د ټولنو موضوعاتو ته غواړم اشاره وکړم. تاسو پوهیږئ چې صنعت د هېوادونو ملتونو په پرمختګ کې مهم رول لري. د اقتصادي سیاسي او ټولنیزو شاخصونو د پرمختګ او بدل برخه کې د ځان رسونې په برخه کې صنعت یو مهم عنصر بلل کېږي. په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت قدرمنه رهبري او ټول اداره دې ته متوجه دي چې څنګه موږ وکولای شو صنعت ته لازمې لارې هوارې کړو، صنعتکارانو ته فرصتونه ایجاد کړو، تر څو په دې باندې اتفاق او ځان باندې وسیله دا یوه خبره ده تکرار په ډېرو مجالسو کې ما کړې ده غواړم بیا تکرار کړم. موږ او تاسو سیاسي ازادي ترلاسه کړې ده. افغانستان داسې یو هېواد ده چې په ټولې دېرش باندې اسلامي امارت حاکم او
صحت په برخه کې دي، که هغه د روغتیا په برخه کې دي، که هغه د اقتصاد نورو برخو کې دي، ښځو ولرو بیا د نورو احتیاج هم خاص. بیا زموږ د خپلې سیاسي ازادۍ ساتنې لپاره قوي هوډ، ژمنتیا لکه څنګه چې اوس موجوده ده لا هم دي. قدرمنو دوستانو، د صنعت ترڅنګ مهم توکی هغه برېښنا ده. که چېرته برېښنا نه وي نو صنعت به هم نه وي. ولې په ننني عصر کې برېښنا هغه اړین او مهم عنصر ده چې د صنعت ترڅنګ د نورو ټولو برخو کې پیاوړتیا او پرمختګ کوي. نو په همدې اساس د افغانستان د اسلامي امارتونو رهبري بالخصوص د ریاست الوزرا قدرمن اقتصادي مرستیال او د دغه معاونیت ټول غړي، د شرکتونو د ادارې قدرمن مشر بلال صاحب او د دوی ټول مدیرې او ټوله اداره، د دوی ټول تمرکز همیشه همدې باندې وي چې هغه د برېښنا شرکت وي، د اوبو او انرژي قدرمن وزارت وي، باید د برېښنا د تولید لپاره هر اړخیز ګامونه واخلو. او په دغه برخه کې موږ وکولی شو چې خپلو صنعتکارانو ته مطمئنه برېښنا ورکړو. زه غواړم چې په دې برخه کې خپلو قدرمنو صنعتکارانو ته اطمینان ورکړم چې ستاسو لپاره موږ شپه ورځ کوشش کوو تر څو ستاسو صنعتي پارکونو ته هرې فابریکې ته مطمئنه برېښنا، زړه برېښنا ته ورسوو، تر څو تولید کې زیاتوالی راشي او موږ له اقتصادي بحرانونو څخه ووځو. د مثال په ډول غواړم یادونه یې وکړم، په تېرو شپږو میاشتو کې الحمدلله د افغانستان برېښنا شرکت د قدرمنو مشرانو په همکارۍ او د دوی په پوره ډاډ سره موږ وکولی شو چې د 900 میګاواټه زیاته برېښنا د تولید په برخه کې پروژې ډیزاین کړو. یو شمېر پروژې هغه افتتاح شوي، یو شمېر قراردادونو په مرحله کې دي، یو شمېر مذاکرات په مرحله کې دي. د ننګرهار شینکۍ صنعتي پارک چیرمن 40 میګاواټه ټولنیزه برېښنا افتتاح کړه. دغه د ننګرهار د صنعتکارانو مشکل برېښنا د کمبود په برخه کې ډېره سخته ده. همدارنګه د